بادغیس هغه سیمه چې ژمی یې سوړ او سخت وي خو پسرلی د ژوند نوې کیسه پیلوي. بادغیس ولایت د افغانستان له هغو ښکلو او طبیعي ولایتونو څخه دی چې په ځانګړي ډول د پسرلي په رارسېدو سره یو ځانګړی رنګ او بوی خپلوي. دغه ولایت د هیواد په شمال لویدیځ کې موقعیت لري او د هرات، فاریاب، غور ولایتونو او ترکمنستان هیواد سره ګډې پولې لري. بادغیس د 20,994 کیلومتره مربع په مساحت سره د هیواد لسم لوی ولایت دی او د 5,60,000 څخه زیات نفوس په درلودو 22مه رتبه کې دی. د مرکز قلعه‌نو پرته 6 نورې ولسوالۍ لري. خلک یې ډیری په پښتو او دري ژبه خبرې کوي. زرغونې درې، کلي او بڼډونه یې د کوچنیو سیندونو سربیره د مرغاب او هریرود له سیندونو اوبېږي. بادغیس ولایت غرنی او نیمه وچه اقلیم لري خو د پسرلي موسم کې د بارانونو له امله دا سیمه په شنو دښتو بدلیږي. په ځانګړي ډول د پستلق دښته د دې ولایت تر ټولو مشهوره طبیعي سیمه ده چې د پسرلي په موسم کې د شنو بوټو، وحشي ګلونو او پراخو څړځایونو له امله د سیلانیانو پام ځان ته رااړوي. کله چې پسرلی راشي بادغیس له وچ او دوړجن حالت څخه په یو ژوندي او شین چاپیریال بدلیږي. بارانونه ځمکه زرغونوي، سیندونه او ویالې بهیږي او هوا معتدله او خوندوره کیږي. د بادغیس ډیری خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د پسرلي په راتګ سره د کرنیزو فعالیتونو پیل کیږي. بزګران خپلې ځمکې کري او مالداران خپل څاروي شنو څړځایونو ته بیایي. د پستې ونې د دې ولایت له مهمو طبیعي شتمنیو څخه دي. بادغیس که څه هم تر اوسه ډیر پرمختللی سیاحتي جوړښت نه لري خو طبیعي ښکلاوې، د خلکو میلمه پالنه، د افغاني کلتور ساتنه، دودیزو جامو یې سیمې ته ځانګړی فرهنګي هویت وربښلی دی. کله چې بارانونه پر دې خاوره اوري وچې غونډۍ شنې جامې اغوندي او د طبیعت مسکا هر لور ته خپریږي. دلته د پستلق پر دښته په پراخو څړځایونو کې د ژوند نښې بیرته راژوندی کیږي. مالداران خپل رمې خوشې کوي، بزګران خپلې هیلې کرل پیلوي او طبیعت د ښکلا یو نوی انځور رسموي. بادغیس یوازې یوه سیمه نه ده بلکې دا د طبیعت یو ژوندی انځور دی چې پسرلی پکې د امید، زرغونتیا او نوي پیل پیغام راوړي. درنو قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې د بادغیس او یا نورو ولایتونو په اړه معلومات حاصل کړئ، ستاسو نظریاتو او غوښتنو ته په راتلونکي مستنداتو کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د البرز نشراتي څانګه وڅارئ او خپل نظریات ولیکئ.